لیدونکو بیا هم سلام. دا چې زما تر څنګ کوم ورور ولاړ ده نو دا په غواش کې د حیواناتو طبي مسؤل ده. غواړم ده سره خبرې وکړم. السلام علیکم وروره. سلام، ستړي مه شئ. ډېره زیاته مننه وروره. مهرباني که نوم دې راته واخلي. عبدالرحمن میوند د کابل ژوبڼ وترنر ډاکټر. ډېر ښه. عبدالرحمن وروره، دلته چې زه ګورم هر رقم حیوانات دي، که دې په اړه لږ معلومات مونږ ته راکړي چې دلته کوم رقم حیوانات ژوند کوي، څو ډوله دي؟ حیوانات خو ډېر زیات دي، تقریبا 100 ډوله دي. تی لرونکي څاروي دي، مرغان دي، خزندې دي او کبان دي. نو کوم قفس خواته چې موږ تاسو ولاړ دي دا د پړانګ قفس دی. د دې علمي نوم پانتراپاردیوس دی. په ټوله نړۍ کې 9 ډوله دي. اوس مهال کابل ژوبڼ 3 قلادې له دې حیواناتو څخه لري. هر یوې د ورځې 3.5 کیلو غوښه خوري. 3.5 کیلو غوښه خوري. ته نه همدا پړانګان دا غوښه خوري او که نه نور حیواناتو ته یې